بسم الله الرحمن الرحیم. زما خیسته بچو، الله پاک کم خیر خیریت سره خپل وطن ته د خیر سره راولا، پاکستان ته الله تعالی راولا. مولا رب العالمین ذات زما بچی چې ملیشیا، انډونیشیا، په سعودي عرب، دبئی، قطر، امارات، عمان، مسقط، په کم کم ذکم چې دی مولا پاک پروردگار دی اسم نه کی، او مولا پاک پروردگار هم د خیر سره خوشحالو سره پاکستان ته راولا. زه تاسو ته هغه شیز خیم چې کم کسان ما تاسو ته ویډیو چې دا خلک غله دي او د دې خلکو اعتبار نه دی پکار، دا خلک پکار دا دی چې دا بې نقاب شي، هغو زما خلاف یو ډنډوره غوندې غږول شروع کړه. په دې کې یو نوم اخیستی کېدو خالد خان، چې خالد خان تمانچه راایستې ده او جان حبیب ته کنزل کوي لګیا دی. هغه ویډیو به تاسو کتلي، ډېره وایرل شوې وه. ما دیونه دا تپوس کړی چې تاسو ما ته هغه خالد خان وښایي، خالد خان څوک دی. ولې چې خالد خانان زما خپل خالد خانان ډېر زما دوستان دي، ډېر خانان زما دوستان دي، نو ضروري خو نه ده خدای دې نه کړي چې هغه دوستان مې پکې. نو څه زما د دوستانو تعلق د دیو سره مخکې نه شته. هغه څه نومونه مردان کې دي خالد خان، څه په سوات کې دي، نو د مختلفو تعلق دیو سره شته. د هغه طریقې سره چې هغه یو ښه خلک دي، مالداره خلک دي، عزتداره خلک دي، هغه دیو سره تعاون کوي. نو زه دیونه اوس بیا تپوس کوم، زه تاسو ته د بټن ګروپ ته دا ویم، زه درته یو تصویر خیم، ولې چې دا زما دوست هم دی، ملګری هم دی، کشر مې دی، خو ښه سړی دی، ښه خانداني سړی دی. چې ظالم بچو هسې نه چې تاسو دا خالد خان نه یاد کړی چې هغه د چا خبره ما تم هغه د چا خبره هغه نه راړولی. زه دا کوشش کوم، دا ویم چې دا تاسو وګورئ، دې کسانو ته ووایه چې دا خالد خان خو تاسو نه یادوئ چېرته. دا ګورئ ډېر عزتداره خان دی، دا یو نامتو سړی دی، دا زما بچی دی، دا زه پیژنم، د دې خاندان زه پیژنم، د دې نسل زه پیژنم. خو امید لرم چې دا به نه دیو به نه یادي. تاسو وکتو دا یو ځل بیا وګورئ، دا یو عزتداره سړی دی، دا نه خو د هغه سره د دې شکل لګي، او دیو زما خیال چېرته دا یو ښه رسېدلی خپل دا لاسونو والا پروګرام د دې شته، دې کې هېڅ شک هم نشته. خو شی داسې دی چې هغه نوم یې د دې نوم یې چېرته په هغه ایښی دی، الله ښه پوهېږي. او که دغه بې غیرته چېرته په خپله کم خالد دی زه نه پېژنم، خو د دې خالد په سوشل ورک کې د دې خالد الګ خلاص شته. دا د خلکو سره امداد هم کوي، داسې څیزونو کې مرسته هم کوي. نو بیا دا ته د دې بېوقوفو بچو ته ویم چې هسې نه چې چېرته تاسو دا نه یاد کړی، یو ځل بیا وګورئ. دا ډېر ښایسته ځوان دی، دا مو کتو، هسې نه چې دا تپوس خو مې ته نه دی کړی، ما سره څه هغه نشته، خو بیا هم د دې خیال شته. زه به دې تپوس کوم چېرته دا خو نه دی، ولې چې د دې کورنۍ دې شیزونو کې الله ولاړ څه ورکړ دي، خو دې مردارو کې ګوتې نه وي، دوی له خدای خرڅ ډېر څه ورکړ دي. دا د چنګړیانو نه څه نه اخلي، که دا دي د مالدارو نه یې اخلي. غریبانانو چنګړیانو ته غږ نه کوي، دا چنګړیان دي، دیو غریبانان وهي. دا بټن ګروپ چې دی او دا خان چې دی دا غریبانانو له ورکوي. نو دا مې هسې یو جلکه تاسو ته خوله، زه به دې سره رابطه هم کوم، تپوس به هم ترې کوم، او که زما ویډیو یې لیدلي دا خپل هغې لیدلي، نو مهرباني دې وکړي ما سره دې رابطه وکړي چې زه د دې نه معلومات وکړم. خو به هر حال دا یو تصویر ما سره پروت و، نو مال چې راشه دې سره زه دا معلومات وکړم چې دا چېرته دا خان خو نه دی، چېرته هسې نه چې سبا زما ملګری دی ما سره وانه چوي که نه، او هغه بل چې دی د هغې به ډېر زر علاج وشي. دغه یو نمبر خبره شوه. دویم نمبر خبره دا ده چې دیو اوس دا شی شروع کړی دی چې دیو په دې جنگ کې اخته دي چې اوس هغه پکار دی د سعودي عرب نمبر، د دبئی نمبر دا پیدا کی، او هغه ته وایي دا نمبر به دې زه په پیج ورکړم، خو چې څومره پیسې درله رالې هغه به نیم په نیمه کوو. نو نوم د غریب د ښه خلکو استعمالوي، او ظالم بچي دا کروڑپتیا شون، دا لفخان شیرپا خدای د دې خانه خرابه کی. دا دته د خپلو بچو بس دی که نه ډېرې دي وواله، دا غریبانان دي ډېر وواله. اوس په دې څنګه وی هغه غریبانان کرونا کې نښتي دي، مسافر دي، هغه خپلو بچو ته پیسې نشي لیږلی، هغه په دیرو کې بند دي، دیرو کې اوسره پیسې نشته دی.
تاسو یو ورځ رالی او احتجاج کوو تاسو دپاره مونږ منډې ولګېو تاسو دپاره مونږ پلانکې کوو ډینګې کوو او د مسافرو دپاره د خدای او د الله د رسول دپاره کو لګېو دا د الله د رسول دپاره کې چې یو ته په ټلیفون کې د هغه نمبر باندې دوبۍ خدای مغر که په پاکستان کې هم لګي ووالې په کالونو هم دا مسافر والو اوس خو نران شئ ایلف خان شیرپاو تا خو کروڑو او ارباو روپۍ د دې مسافر ووالې تا ته پکار دا او دا بل مرګری او دا بل چیما او دا څومره چې په دې سوشل میډیا راځي پکار دا وخت هغه پیسې راوباسه او دې مسافرو بچولی ورکا په دې ایرپورټ باندې ودرېږه د مسافرو امداد وکړه د مسافرو مرسته وکړه دا پیسې راواله او سفارتخانو ته لاړ شه 1000-2000 کسان 440 کسان او هغه کې معززین ګوره ډېر عزت والا خلک تا په ما سپک کړه خدای راستی تا په ډېر عزت والا خلک په ما سپک کړه تاسو سپک وئ او ښه خلک هم په موږ د کولي د دیګ شاته چې کینې جامې به دې توړېږي ما ته داسې اندازه وشو معلومات راته وشو چې دې کې ډېر عزتداره خلک دي ځان سره ملګري کړي وو هغې هم په ما باندې سپک کړه ولې سپک خو دي وو خو زما د خولې نه به چې خبرې خطې اجتماعي طور باندې به خطې بهرحال زه هغه عزتداره خلکو نه بخښنه غواړم او هغو ته بیا زه دا وایم چې د دې مردارو نه لرې شئ دا ځان هم شرموي او قوم هم شرموي بله خبره دا ده چې اوس ما دپاره دیو څه شی وکړو چې دیو ته مې د اغلا دا کار پرېږدئ چې تاسو هغلته د موبایل نمبر ورکوئ د سعودي نه نمبر راوغواړئ او هغه ته وایئ او فریاد وکړه هماغه کار کوم چې په پېښور کې کولو او جنکۍ او ښځې به یې راوستې دا شی اوس په هغه کې شروع کړو په عربو ممالکو کې دا نمبر دی او دې نمبر باندې ورسره خبرې وکړئ یو اکاونټ ولله دې له پیسې ولګئ خدای هم تباه کړه کم چې پښتون سړی پروت دی او په عربو کې پروت دی هغه په دیره کې هم شته د هغې په ملک کې هم داسې خلک شته چې نهر نه به څوک هم نه مري او تکلیف به چاته هم نه وي هغه ته ضرورت یو قسم ما یو ویډیو ورکړې وه هغه سړی پکې جاړي لګیا دی هغه دی دپاره نه جاړي چې ماله پیسې راکوي دا پاکستانیانو به एकदम مازغم خراب دي چې صحیح اکاؤنٹ نمبر دی مونږ سره امداد کوو لکه ته په کلاره کې نه ته سره امداد مه کوه هغه حکومت پاکستان ته لګیا دی چې ما سره امداد وکړي زمونږ کور ته تګ غواړو مونږ کور ته ولېږئ سعودي عرب کې په مسقط کې په عمان کې په دوبۍ کې په قطر اماراتو کې په کویت کې په ملیشیا کې یو قسم داسې نشته چې هغه چاته وایي ماله امداد راکړه د پیسو هغه وایي مونږ خپلې پیسې ورکوي خو مونږ له ټکټ راکوي دې بې غیرت او احتجاج وکړو نه د ایم این اے سره میلاو شو نه د منسټر سره میلاو شو هغه اوس د جمعې په ورځ دوی ویل که څه ونه شو نو جمعې په ورځ به مونږ اسلام آباد ته ځو خطرناک احتجاج به کوو زه د جمعې په ورځ به ځمه پارلیمنٹ هاوس ته او هغه ته به مخامخ ودرېږم او ګورم به دیو دپاره به ګورم چې دیو کې څومره زره کسان راځي او احتجاج کوي ولې ای مسافرو تاسو راته دا ووایه چې ستاسو مطالبات ومنلی شو تاسو نو ته کومنټس کې لاندې ولیکئ که زما دا مسافر د اواز اوري لګیا دی کومنټس کې ولیکئ چې ستاسو مطالبات تاسو ته ټکټ میلاویږي